Uses of past continuous tense. The past continuous tense استعمالات سدي. تدیړو منی استعمال دا دی work happening in the past at particular time. یو کار په past کې په یو خاص ټایم کې لګیاو کېده. دې لپاره موږ یوز کوو past continuous tense. لکه for example, he was playing football yesterday. پرون هغه لګیاو فوټبال یې کو. نو دا اوس یو خاص ټایم دی yesterday او دا موږ ته یو اکشن چې فوټبال دی دا په past ټایم کې ښیي چې په دې particular ټایم کې دا لګیاو کېده. They were offering their Zuhur prayer at 1 o'clock. یو بجې چې زه کله ورغلم نو هغه یو بجې کې هغوی لګیا خپل د ظهر لمونځ یې کو د ماسپښینې لمونځ یې کو. نو ګوره دا پاست کنټینیوس ټینس دی او دا موږ ته په پارټیکولر ټایم کې د یو کار کنټینیوټي ښیي چې هغوی لګیا لمونځ یې کو د ماسپښین یو بجې کې. Second usage. It shows a continued action which was interrupted by another action. دا به موږ ته داسې یو کنټینیو اکشن ښیي چې پاست کې یو کار لګیا و کنټینیو و خو مینس کې پکې دننه یو بل اکشن انټرپشن وکړو هغه پکې مینس کې راغی. نو راځئ چې زده کړو په دې فل سکرین باندې. نو د پاست کنټینیوس ټینس دویم استعمال دا شو چې دا به موږ ته ښیي an action was interrupted by another action. یو اکشن چې هغه لګیا و کېده په مینس کې بل اکشن وشو خو دومره یاد ساتئ کم اکشن چې کنټینیو لګیا و کېده نو دا یو اکشن به دا موږ شو کوو په سمپل پاست دا به شو کوو موږ پاست کنټینیوس ټینس سره په پاست خو کنټینیوس ټینس سره لکه د وروستو د فارمولې کې به تاسو ته راشي. او کم اکشن چې مینس کې انټرپشن کوي نو دا به موږ شو کوو په سمپل پاست ټینس سره یعنی په دې یوز کې به د پاست کنټینیوس ټینس سره سمپل پاست ټینس هم یوز کیږي. لکه دی تاسو دې چارت ته وګورئ چې کوم یو اکشن دی فرست اکشن هغه کنټینیو اکشن دی یعنی دا په پاس کې لګیاو کېده او دویم اکشن چې هغه انټرپټینګ اکشن دی یعنی دا په مینس کې د هغې لږ ساعت لپاره وشو. نو دا کنټینیو اکشن به موږ شو کوو په پاست کنټینیوس ټینس سره او دا مینس کې چې کوم اکشن کیږي دا به شو کیږي په سمپل پاست ټینس سره. خو اوس بدلته یو ډېر ضروري خبره یاد ساتئ چې کله تاسو دا یوز کوئ نو د دې د استعمال دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې کله پاس کنټینیوس سره تاسو سر کې وایل لګولی شي نو دا به خپل مینینګ ورکړي خو په دې صورت کې به موږ د سمپل پاست یوز کوو وین به ورسره نه یوز کوو. او دویم طریقه دا ده چې سمپل پاست سره موږ وینو لګو نو بیا به د پاست کنټینیوس سره موږ وایل نه لګو. بله خبره دا ده چې دا فرست اکشن دا په سر کې مراتلی شي کنټینیو اکشن او انټرپټینګ به دې پسې وي او دا سیم کېدی شي چې انټرپټینګ اکشن دا موږ سر کې راولو او کنټینیو اکشن وروسته کړو. نو د دې موږ او تاسو سره استعمالاتو کې څلور قسمه جملې جوړیږي. لکه فار ایگزامپل she was having a dinner when you telephoned. ګوره she was having a dinner دا هغه کنټینیو اکشن دی هغه لګیا و ډینر یې کو when you telephoned کله چې تا ټلیفون وکړو ستا دا ټلیفون د هغې خوراک په منځ کې انټرپټ کړ. دلته ګوره استعمال کې وین یوز کړی دی په سمپل پاست ټینس په سر کې نو دا لومړنۍ طریقه شوه. اوس دویمه طریقه موږ دې کې داسې هم کولی شو چې موږ دا وین یو ټلیفون دا موږ سر ته راولو او شي واز هیوینګ ا ډینر دا ته وروستو کو لکه داسې وین یو ټلیفون شي واز هیوینګ ا ډینر نو دا ما اکشن دی شي واز هیوینګ ا ډینر کنټینیو اکشن دی وین یو ټلیفون دا انټرپټینګ اکشن دی خو دا موږ مخکې کړ سره د خپل وین نه او په دې ځای کې موږ وایل نه دی یوز کړی ځکه یا به صرف وین یوز کې یا به صرف وایل یوز کې. اوس ګورو بل اگزامپل جوړو عمده چې دې کې موږ وایل یوز کوو نو هغه به څنګه وي تاسو ته وګورئ. You telephoned while she was having a dinner. دلته اوس موږ she was having a dinner چې کوم کنټینیو دی دې سره موږ یوز کړو د وایل نو دې صورت کې موږ وین نه یوز کوو او دې ځای کې موږ وایل she was having a dinner دا یوز کړو او سیکنډ اکشن انټرپټینګ اکشن دا موږ مخکې یوز کړی دی. دا اوس الټا کولم شي چې دا وایل والا اگزامپل مخکې کې او یو ټلیفون والا وروستو کې نو داسې به اگزامپل جوړیږي. She was having a dinner هغې ډینر کو نو ګوره سر کې سره موږ یوز کوو while she was having a dinner you telephoned نو وایل چې کله ته یوز کې نو هغه وخت کې به وین نه یوز کې نو دلته موږ وین نه دی یوز کړی او وایل چې یوز کېږي دا به هغې کنټینیو اکشن سره یو ځای وي لکه دې اگزامپل کې. نو دا بله طریقه شوه چې موږ وایل او خپل پاس کنټینیوس ټینس دا مخکې کړ
او انټرپټډ اکشن موږ وروستو کو او یاد ساتئ که تاسو سوچ وکړئ چې کوم ځای کې موږ وایل یوز کو سر کې نو دلته د کامې ضرورت شته کامه بلګو دي د لپاره چې دا جمله او دا جمله یو بل نه جدا شي په کامې سره خو په دې اگزامپل کې که تاسو سوچ وکړئ نو دلته مونږ دا وایل ورستو یوز کړی دی نو دا رستنی جمله او دا مخکینی جمله په وایل باندې جدا دي نو کامې ته ضرورت نشته دی په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ نو وین سر کې راغلي دي نو دا دوه جملې جدا کول ته لپاره مونږ ولګولا کاما ولیکن په دې وړمنی اگزامپل کې دا وین دا په مینس کې راغلي دي دوه جملې جدا کړې دي نو کامې ته پکې ضرورت نشته دی hope تاسو ان شاء الله به دې باندې پوه شئ